نن در سره یو ناشنا کیس شیر کوم او ضروري هر چاته دی چې دا خبره واوري په غور سره. یو ماشوم مې راوستو، دغه عمر تقریبا 14 و که 15 کاله عمر و. نو هغه ډېر زیات خراب و. دغه حالات چې ما ولیدو بالکل بدل شوی و. او ورور یې راته دا خبره وکړه چې دی کله د بجلۍ تارونو باندې ځان نیسي، کله ځان غورځوي، په وړو کې ځان وغورځولو لاس یې مات شو، کله موټر ته مخامخ وردانګي او ځان پې وهي، خو ډېر بوره حالات و د هغې. هغه چې راوستو ما ولیدو زما د مخې راوغورځېدو. نو چې زما د مخې راوغورځېدو دې وخت کې بیا ډاکټر سړی پوهېږي دې څیزونو باندې چې څه چل دی. وګوري ما دا سوچ کولو چې دې ته خو چېرته د مرګي مریض نه وي، اپیلیپسي یا هسې سیژر خو نه وي ورته، یا دې نه بغیر دې ته چېرته داسې پینیک اټیک یا انزایټي اټیک یا بله څه د دماغو مسله یا څه شي نه راغورځېدلی وي، څه خو وي نه. خو زما مطابق چې زما څومره معاینه وه ټایم باندې وکړه، نو ټایم باندې چې ما څومره معاینه د هغه وکړه نو هغه بالکل ټیک ټاک و. دې ته نه پینیک اټیک و، نه انزایټي اټیک و، نه د مرګي مرض و، نه بل څه داسې مرض و، خو راوغورځېدو ټایم باندې. نو هغه ساین سیمټم چې څومره مو هغه ما چیک و، ماشوم بالکل ټیک ټاک و، خو ځان یې راوغورځوو. دې وخت کې ډاکټر سړي نه بیا پټېدل لږه ګرانه وي. نو چې د هغه مری کې ما تویزونه ولیدو، د هغه چې کوم تور تارونه یې تو کړي وو، خو ډېر په بوره حالات و. ورور غریب یې راته وجړېدو. دا د هغه خوښې سره دا ویډیو جوړوم، خو د هغه نوم نه منشن کوم زه دلته. نو هغه راته وویل ډاکټر صاحب موږ باندې ډېر سخت ګران دی، خو دا کار پې شوی دی، اوس وکړو څه دې باندې. قسم یې راته وخوړو چې موږ داسې تویزګر ته هم بوتلی وي چې هغه راته وویل چې ته ما ته 15,000 روپۍ راوړه په دې ګرانۍ کې او په دې غریبۍ کې. 15,000 روپۍ راوړه، ماشوم به دې ټیک شي. هغه روپۍ هم ترې وولې. دې نه بغیر دنیا تویزګرو ته خیالی و. خو ضروري خبره دې ځای کې دلته دی چې د هغه راپورټونه ما چیک کړو. میډیکل چې کوم ډاکټرانو ته هغې خیالی و چې کوم ګولۍ سیسرای میډیکیشن یا نور داسې ګولیانې دوایانې هغې استعمال کړي وي، هغه چې ما پوره ولیدو که نه، نو ماشوم چې ما کله ولیدو ماشوم ټیک و. د هغه ریپورټونه چې څومره ما ولیدو، ایکو ما ولیده، ای جي ما ولیدو، د هغه سر برین چې څومره هم سټي سکین ایم آر آی هغه چې ما ولیدو، ماشوم بالکل کلیر و. بیا هم ماشوم را خرابېږي. ولې؟ دې وخت کې ډاکټر سړي ته هم دا پکار دی چې ماشوم ته چې کله هم ته ای جي وکړي یا ایکو وکړي، ایم آر آی وکړي ماشوم ته، نو پکار دا دی چې ډاکټر سړی که څه بیماري ورته میلاو نه شي، د ماشوم روټ کوز ته هم لږ ځي څه چل دی، راغورځي. ولې؟ کور باندې قیامت ولې جوړ کړی دی؟ ضروري شی دا دی. کني ګولیانې دوایانې هر څوک ورکولی شي، ماشوم چې ټیک نه شي فایده یې هېڅ هم نه دی. خو د دې ماشوم د هر چا خپله یو طریقه وي، که هغه یرول وي که هر څه وي، د هر چا خپله یو طریقه وي. نو دا ماشوم ما دې ته رضا کړو چې زه به بالکل صفا حال وایم چې څه چل دی. چې کله م ورور یې بهر شو نو دې ماشوم ته ما خبره وکړه چې چل څه دی، صحیح خبره کوه. رضا م کړو، که هغه په یرولې باندې وي اوم یرولو یا بل څه شی وي، د ډاکټر یو خپله طریقه وي، د هر چا خپله طریقه دی. نو ماشوم ما ته خبره وکړه چې د دې یو جنۍ خوښه دی او هغې جنۍ باندې ډېر سخت تشیک دی. کور کې ورته یو ځل ویلی دي، خو کور والا ورته وایي چې نه یې درته کوو، یو ځل یې شرطه ورته ویلي دي. نو د هغه د وجې دا ماشوم دې حالت ته رسېدل دی چې بالکل دومره ګولیانې دوایانې ورکړي وي چې ماشوم ما ولیدو د ګولیانو دوایانو زیات خراب کړی و. نوره ماشوم بالکل ټیک ټاک و. او ورور ته یې ما وویل، ورور ته یې ما پوره خبره وکړه. نو ورور یې دا و چې هغه پوهه و، یو ایجوکیټډ سړی و، په خبرې باندې پوهېدو چې څنګه ما ورته خبره وکړه. نو هغه خبرې چې کوم ریسپونس ما ته پته ولګېده چې سړی پوهه دی. نو هغه ته ما وویل چې ورور باندې دې څومره خرچه وکړه، ډېره زیاته خرچه یې راته وکړل چې دومره خرچه هم پې وکړه خو نه ټیکېږي بیا هم. نو بیا ما پوه کړو چې ماشوم ته هېڅ هم مه وایه. ګوره دا د حضرت علي رضی الله عنه قول دی چې کله یو ماشوم رلوی کېږي که نه، اول 10 کاله چې کم دی، اول 10 کاله دا پکار دی چې ته د ماشوم څه شی وي، ایو خادم وي، نگرانی به یې کوي د ماشوم، ونه غورځي چېرته، څه شی خښ نه شي مری کې، غلط شی ونه خوري، د روټۍ انتظام ورته وکړو، نو ته به خادم وي اول 10 کاله. بیا 10 کالو نه 20 کالو پورې چې کوم دا 10 کاله عمر دی که نه، دې وخت کې به ته د ماشوم څوکیداره کوي. ته به بیا د څوکیدار ژوند تېروي، څه غلط کار خو ونه کړي، چرس شروع نه کړي، آیس شروع نه کړي، پوډر شروع نه کړي، کوي به څه. هغه نه پس 20 کالو نه ونیسه تر 13 کالو پورې بیا انسان څه شی دی، بیا پکار دی چې د دې خپل بچي دوست شي. دا ژوند څه شی دی، ژوند تېرېږي داسې. خو که ته وایي چې نه خپل کار به کوي یا ماشوم ډېر زیات سټریک کړي، راونیسي، دلته یې کور کې ته ډبوي، هلته چې لاړ شي، هلته سکول ته چې واستوي پرنسپل یې ډبوي، او کله چې مدرسې ته راوستي کري صاحب ډنډې پې متوي. نو دا ماشوم به خامخا خرابېږي. نو دا ماشوم چې کله سکول نه هم زړه تور شي، کور نه هم زړه تور شي، ته یې ډبوي، او هلته مدرسې نه هم زړه تور شي، نو دا ماشوم به بیا بل ځای ته ځي. چې کله دا دریم ځای ته لاړ شي که نه، ماشوم بل ځای ته په روانېدو باندې شو، نو دې ځای کې بیا د ماشوم چې څومره هم حرکات دي، څومره هم د هغې چې کوم ژوند دی، هغه بیا دې ځای کې خرابېږي. نو زما ټول ته دا خواست دی چې ماشومان کله هم داسې مه کوئ چې ماشومان تاسو ډېر سټریک وساتئ. د سټریک ساتل یو خپله طریقه دی.
ماشوم تاسو دې باندې پوه کوئ چې ګورئ تا ته څوک څه ووایي ته پکار دی داسې وي چې تا ته هره یو خبره ماشوم کوي که ماشوم باندې چېرته قرضه وي ماشوم باندې چېرته یو چا غلطه خبره ماشوم ته وکړه چې هغه یې تا ته نه کوي ته پلار یې او ته مشر ورور یې چې تا ته ماشوم دا خبره نه کوي نو چا ته به یې کوي بیا نو بیا به دې ځای نه که چېرته یو ماشوم باندې چا پیسې وخوړي قرضه یې شوه نن سبا تاسو ته پته دی چې څه کېږي نو که دې ماشوم ته څه شی وایي چې نه تا نه م یېرېږي تا ته خبره نشي کولی نو دا ماشوم به بیا څه کوي پیسې خودي سره وي نه نو دا ماشوم به بیا څه شی سي غلط کار طرف ته به ځي آیس طرف ته وځي الله دې نه کړي د زنا طرف ته وځي دا ماشوم بیا نو کوشش کوئ چې خپلو ماشومانو باندې ډېر زیات سوچ کوئ ډېر زیات سټریک ورسره مه پاتې کېږئ پکار دی چې ماشوم ته هره یو خبره وکړي اسلامي طریقه یې اختیار کړئ نو دا ماشوم چې کوم و هغه اوس بالکل ټیک ټاک دی نن راغلی و ما سره میلاو شو ډېر زیات خوشحال و داسې دی هم نه او ورور ته چې ما خبره وکړه هغه دومره پوه هلک و هغه وایي چې ډاکټر صاحب زه به ورته په شپې راولم مونږ خو دا کوشش هم کړی و چې دې ته دا وکړو نو ما خدای ظالمانو بیا هم د ماشوم دې ځای ته رسولی ولی دی هغې هم ټول رضا ماشوم بالکل ټیک ټاک شو نو زما صرف او صرف دا یو ریکویسټ دی اول ډاکټرانو ته دی چې پوره روټ کوز ته ځان رسوئ چې د ماشوم څه چل دی دومره ګولیانې دوايانې تویزونو ضرورت نه وي هېڅ چل هم د ماشوم نه و دویمه خبره دا دی مور او پلار ته مشران ورونو ته دا پکار دی چې خپلو ماشومانو باندې پوره نظیر وساتئ داسې ورسره پیش کېږئ د سزا یو خپله طریقه دی او د جزا یو خپله طریقه دی چې ښه کار یې وکړو هغه ته به څه کوي او چې غلط کار یې وکړو څنګه طریقه دی خو ماشوم دومره زیات سټریک مه ساتئ سکول شي مدرسه شي دلته د کور وال شي دې طرف نه بیا ماشوم داسې مختلفو بیماریانو کې اخته شي چې هغه بیا د ډاکټر لاس کې هم نه وي ډاکټر یې بیا نشي ټیکولی بیا به بس خدای پاک ته پرېږدي چې یا به ټیک شي یا به ټیک نه شي نو ډېر زیات خیال د خپلو ماشومانو ساتئ ډېر ځان نه سخت خلک مه جوړوئ مهرباني